سلامونه د هلته دلته د نوې ګاڼې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې اختر به مو له خوښیو ډک تېر شوی وي. د یو څه نورې خندا په هیله به د نړۍ د خوندورو ویډیوګانو دا ګڼه په اوبو کې د سندرو په ویلو پیل کړو. لامبوزنه او د اوپرا سندرغاړې کلاودیا هیر د اکسیجن کڅوړو په مرسته د جرمني د ډریسډن ښار په سیند کې سندرې وایي. دغه جرمني سندرغاړې په حوضونو او نورو لامبو ځایونو کې هم سندرې ویلي دي، خو وایي د ډریسډن سیند بل خوند درلود. که یې د سندرو مینوال یاست بېغمه اوسئ، اړینه یاست چې سیند ته ورښکته شئ او ځان لوند کړئ. د دې البومونه پر مځکه موندلی شئ. هغه خلک چې الرجي لري عموما له غالیو لرې ګرځي، خو دا قالینه بل عیب هم لري او هغه دا چې خورا خوندور بوی لري. د بلجیم د پلازمینې برسلز په زړه کې د 700,000 ګلانو ګېډۍ غوړېدلې ده. دا ننداره په هرو 2 کلونو کې یو وار کېږي او دا ځل رضاکارانو پرې 4 ساعته ولګول چې دا ګلونه کېږدي. د تکال طرح یا ډیزاین د افریقا غالیو ته په لیدو جوړ شوی و. او په 3م نمبر دا ځل د بوی سیالي لرو، که خدای کول د اولمپیک په لوبه کې به ځای نه مومي. دا لوبغاړي څپاکې پر یو بل واروي. دا سیالي هر کال په امریکا کې ترسره کیږي. ګټونکي 10 متره لرې څپاکه ورکړه، خو نندارچیانو ته چې یې ګورو بوی یې هر ځای نیولی دی. ګټونکي 10 متره لرې څپاکه ورکړه، خو نندارچیانو ته چې یې ګورو بوی یې هر ځای نیولی و. په 2م نمبر داسې کارګر لرو چې یو وخت په زموږ ټولو ځای ونیسي. نوم یې پیج دی او په واشنګټن کې اوس د دالاس نړیوال هوایي ډګر مرستیاله ده. دا 24 ساعته بې له کومې وقفې او دمې کار کوي. مهمه یې لا ده چې نه د تنخوا زیاتولو غوښتنه لري او نه یې تندی ترې وي. د هوایي ډګر چارواکي وایي دوی د پیسو د سپما لپاره دا کار نه دی کړی، بلکې غواړي چې د خلکو لپاره اسانتیا ښه کړي. د هوایي ډګر چارواکي وایي دوی د پیسو لپاره دا کار نه دی کړی، بلکې غواړي چې د خلکو لپاره اسانتیا ښه کړي. منل او نه منل پر تاسو. هلته دلته نن په چټکتیا ختموو. موږ چټک نه یو، خو دا بله ویډیو مو داسې څاروي درښیي چې ګوته په غاښ به شئ. خرګاډی به مو لیدلی وي او اورېدلی وي، خو د وزې ګاډی به اوس ووینئ. د دې وزې نوم هیپي دی او د ګینس د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې ځکه نومځای شوی چې تر ټولو اوږد مزل یې وهلی دی. د وزې څښتن وایي ډېره خواري یې پرې ګاللې ده، نو چا ویل چې که هڅه وکړو خواري دې په درد نه خوري. په دې هیله چې څو شېبې مو ښې تېرې شوې وي. هلته دلته دا ونۍ همدومره وه، تر بلې هغې مو موسکا پر شونډو خپره اوسه.